ارزښتناکه وینا څخه په مننې د پروګرام په همدې شیبو کې مشر شاعر او تمثیلګر ممثل رحمت الله خوستي ته پخوا را درنښت بلنه ورکوو چې تر دې ځای راشي دی چې هر څه له ځانه سره لري خو زارو ته یې واوروي رحمت الله خوستی تاسو نه د ټولو ملګرو نه د ټولو حاضرینو نه د ټولو خسمیشتو نه د ټولو ځوانانو نه مشرانو نه نړۍ مننه ټولو ته هرکلی وایم ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی دا نننۍ بریا مو مبارک شه قدرمنو دوستانو خوږو ځوانانو وایي یو شرابي په لار روان و شراب یې څښلي وو یو چا ډز وخندل نو دا چې ډېر نشه و د بوتل تر نه ولوېدو او دا هم ولوېدو زه نه کتلو چې کوم دی لګېدلی یم کوم دی لګېدلی یم بالاخره دا یې نه دی لګېدلی شکر شکر خدای چې نه یم لګېدلی خو دا ډز چا وکړ وایي هغه پلاني سړي وکړ دا چې ورغلو وایي چې نه تا دا ډز ولې وکړ وایي چې ډز مې وکړ ومې کړ وایي چې نه دا ډز دې ولې وکړ وایي چې وره خیرات دا خبره دی که وایي چې خدای دې خوار کړه خو که دا ډز دې کوه خو دومره خو دې ویلی چې ما خو د شرابو بوتل ټینګ نیولی وای شراب بوتل هم رانه ولېده او دا هم په ځمکه ولېده دغه خبره مې په دې پرې کوله چې د غرغښ کور ته راغی وایي ځوانان راټول دي راځه چې د باندې ووځو د چوک ته موږ هم راغلو زه خپله په کابل کې په ملي تلویزیون کې بي بي سي نوي کور نوي ژوند ډرامه کې مصروف وم او دا ډول محفلونه ځوانان ملګري په رښتیا هم ډېر خوند لري یووالی اتحاد اتفاق دا ډېر خوند کوي یو نفر وي سملګری کا زه په جریان کې نه وم نه څو په روغلام تاسو یو نفر وي سملګری کا او رو وتل عبدالله نفر وي سملګری کا ګوښه یې نشي کړای او که څوک وي اریلې د شي میدان ته د شي کنه په واده چا دې ته وکای او بل دا چې حکیم جان ستوري څخه هیله کېږي چې د سټیج مخې ته راشي حکیم جان ستوری لږ که تیز راشي خوند به وکړي حکیم جان ستوری که څومره چې حکیم جان ستوری راځي زه به یو شی تاسو ته ډالۍ کوم ډېره بښنه غواړم وایي که پامیر او که خیبر دواړه یو سنګر شي او د بیل بیل افغانان سره لښکر شي د دنیا هېڅ زورور به یې مات نه کړي که په ګډه د دښمن مخې ته ورشي لیوه خانه تکیلمه به یو کور شي د ویش ویش ټبر به بیرته یو ټبر شي دا په اور سوي ډګونه به راشنه شي دا په اور سوي ډګونه به راشنه شي د لوړ غرونه به بیرته راببر شي دا په مونږ ډېره تورتم به کډې بار کړي دا په مونږ ډېر تورتم به کډې بار کړي دا څرګند به بیا د غرونو په سر مر شي دا له ژونده بېزار خلک به بدل شي په رښتیا هم په دې وطن کې په څلوېښت دوه څلوېښت کلونه کېږي جنګونه دي مرګ ده ژوبله ده وینه ده او شکر الحمدلله چې اوس سوله ده امن دی زورواکي نشته چور نشته چپاول نشته انشاءالله تعالی چې د دې نه به نوره هم ښه شي نو وایي چې دا له ژونده بېزار خلک به بدل شي ژوند به ټولو ته له سره خوندور شي د قیام سره ارزو به خدای په راکړي دا بدبخت افغان به بېرته بختور شي حکیم جان صاحب هم راغلو نه پوهېږم زه به څه ورته ووایم د مور تکیه کلام دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو خویندو په اجازه لږ په سراتر شي وروره ومې نه پېژندل څوک یې بسم الله الرحمن زه راغلی یم ټولو ته د کرکټ مبارکي وایم خدای دې وکړي چې موږ کوم ځای نه راغلی یې د خوست ښار نه راغلی یم
مسکان لرو ولې یاره اوس د دومره ښه دی والله ویل چې زه په ځول مو یان ته مبارکي دې ورکړه کنه مبارکي مې ورکړه مو ته درو کړه خلکو ته خدای پاک زړه بخا پاکه خو مې ونه کړو دا غاښ په بل درو यो चकचक हो गई चकचक جوړ شوم دنه دته د الله پاک پروردګار اوږد عمر ورکړي د تاسو د خواږه خوشحالۍ په خاطر دا زام یم او دا هم دی نو ګرانه مو خو داسې اورېدلي یو وخت چې بعضې اوازونه مو باسي او بس مې ویلې دي مو زړه داسې خوري شي زړه مې ته نږدې شي وای خدای خو راته بدرنګ یې نه نشم دي ته کته ځکه چې ټول لري چک چک وای کرکټ لوبي دي دا هغه دي هغه ډېره ډېره مننه چې سر ده ټکر اوسه مو باسې د ګلنمانه مو باسې د رښتیا ورکه د غیر د خو نه پیګو چې خلک به څه پکې وایي ورکه ده کې مننه خوستی صاحب درنو لیدونکو تیر یادونه به لږ تازه کړو همدرد صاحب فرهدله د انسان سره چې غم ګډ شي نو کلک شي وایي دیوال ګړی بې اوبه دی چاله خاوره د خطر رنگین غزل تا حیرانی گم کنائی لپت خڑ خیبر کی زدی بلخار والله بلا چې بل غاښ کې دومره کش نه و لکه په دې غاښ کې په دې غاښ کې په رښتیا ما یم هغه ګل زمان صاحب وایي روح دې ښه دی چې سالو والا مې لیدله کی گردی دلارا سانو والا مینی دلارا پجوز کی گردی دلارا یو دی د خوست د سیمې صدیق مقبل و یو د لکتا و خندل پشنډو سره و یو د لکتا و خندل پشنډو سره باندې کله وړه وړه خبره ځپن خرو باندې دلتن استاد وایي چې په کشمالو کې مې اعلان کې شمالا ونه دی بادام ونه راي غاړه شمالا ونه دی بادام راشدینانا چې پرشګړې مې دالان دی ورو باران راشه تنگ پتنگ دل گئی میلی گلانه راشه تنگ پتنگ دا یو غوښتنه زه بله هم لرم دا جاوید امارخیل د وطن ته دا جاوید امارخیل د وطن ته یو شعر ډېر ښکلی اخ جانان دی وطن ذهن کمزور شي تور کمیز دې دا باخمل کمر باندې د تھیلا تور کمیز دې دا باخمل کمر باندې د تھیلا غازی امان الله شغازی امان الله د اسمان ستوره شوې ځلېږي غازی
خپل ځایونو باندې کښېنه چې نظم مراعات نه کوي هېڅ هم نه وایو په خپلو ځایونو باندې کښېنئ په خپلو ځایونو باندې کښېنئ دا په ژوند کې یو دی وي د مرسې ماره ورځ نه وي هغه منګل نغمه وایي مستۍ صاحب منګل نغمه چې دا چې ګور ګورې ټوله زارې زارې د شوې ازغو کسرې مانګولې چې ګور ګورې ټوله زارې زارې د شوې ازغو کسرې مانګولې هغه د یاد که د هر د ګلې هغه د یاد که د هر د ګلې چې زه بتلم ته به ژاړلې زارې زارې د شوې ازغو کسرې مانګولې اداره مرچلي و برخه بدوم چې استوري والا زه تا سره مینه لرم ای ګرانه دا څه ډول خبره ده په خدای چې زه هم درس غرتم خوستای صاحب یې غلی شه سرداره مزغله مه خرابوه دا څه خبره ده نه پوهېږم په خدای چې مرسته وکړئ هیله کوم تاسو ټولو ته د کرکټ مبارکي وایم ډېره مننه له تاسو نه کور مه ودان د خدای په امان یې ډېره مننه دا یو اوس د تکمتمن مهرباني وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم کمال خان بن او بابا د قیامت پر ورځ ما شفقت موږ سوله غواړو په کعبه شریفه کې نه په مسکو کې تاسو ټولو ته یو ځل د کرکټ مبارکي وایم زنده باد افغانستان ډېره مننه مننه د یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ کوم وکشه د یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ کوم توجه خوستی صاحب توجه مهرباني وکړئ تاسې وای خیر دی که کم وي خو لا هم شته ښکلي ښکلي خلک د ګران وطن په مینه مست او سپرلي خلک د افغانیت او اسلامیت ډېرې ځلانده څېرې د انسانیت نه برخمن او زړه منلي خلک منم چې یوړل جنګ جګړو زیات شمېر مستور افغانان د وخت اړتیا ده چې پیدا کړو نور سپېڅلي خلک د نوي ژوند غوښتنې غواړي یو څه نوي څېرې مونږ بدبخت ولې ازمایو تل ازمایلي خلک تر آخرت به د یوې څله وړو په مړو تر آخرت به د یوې څله وړو په مړو پسې غښتلي خلک د کرکټ پروګرام بیا هم مبارک شه ټول سرلوړي سرفرازه سلامته اوسئ مننه وروستی اواز د دغه د بابوجي صحیح شوه نوره د هر چا نوبت شوي مهرباني وکړئ د بابوجي صحیح شوه بابوجي چې اوهو بابوجي دا کمره دغلې ده اخوا شمړ دا خو ما ته ورور د لندن نه راوړی حکومت غل دی راوی نیسئ غل نه یم بابوجي یمه دا څه خبره ده پاخې دلته پرته یې یاره بس خوستی صاحب له تاسو ټولو مننه همدر صاحب دا خو دغسې وجغې یوه ټوکه وکړه موږ هرات ته روانو مسابقې مې وې بې مو سره تذکره نه وه کله چې میوند دښتې ته ورسېدو اوس په اردو لره مخکې شول موږ نه تذکرې پوښتنه وکړه مو سره تذکره نه وه ما ورته چې هغه څه وایي اوهو څونه ښایسته ځوان دی تذکره پیدا کړی نه دي نو له تاسو ډېره مننه بیا هم تاسو ته دغه مبارکي وایو کور مو ودان بل ټیم بیا هیله کوم هیله کوم یو چکچا تسلیه زموږ اتلانان بهتر روان دي بسکټ لوبډلې دغه د ورزش د برخې ملګرو ته دلته لږ ذره ځای او
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدو خستوالو میړنیو خستوالو درس نه مخکې مو د ملي لوبډلې د بریا ډېره زیاته مبارکي درته وایم شی نشته را سره خو داسې د ملګرو ټینګار دی نشته شی ترنم زړه نیمایي دی ځای د خالي دی سم په مرګي دی ځای د خالي دی زړه نیمایي دی ځای د پرون چې ته یو غړپ هم نه و پرون چې ته یو غړپ هم نه و نن چې ساقي دا ټټک نن چې ساقي دا ځای د خالي دا سم په مرګي دا ځای د خالي دا سم په مرګي دا ځای د خالي دا چک پرون جنت و ته پکې ناست وې پرون جنت و ته پکې ناست وې نن دوزخي دا ځای د خالي دا نن دوزخي دا ځای د خالي دا سم په مرګي دا ځای د خالي دا سم په مرګي دا ځای د خالي دا وای چک احساساتي